السلام علیکم درنو دوستانو مومن خان فرهادي یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې درنو دوستانو لپاره موږ اولنۍ موضوع چې د شالید لپاره تصویر یا بیکګراوند ایمیج ورته وایي هغه زموږ درس دی. د شالید لپاره تصویر دوستانو د عنصر د شالید لپاره تصویر ټاکل دی د هغې لپاره استعمالیږي چې دې ځانګړنې په مرسته موږ کولی شو چې یو نوی تصویر شالید یا بیکګراوند ته وټاکو یا هم واقعا تصویر تغییر او تبدیل کړو دوستانو. structure یا فرمول د سره دوستانو چې سلیکټر او element name بیا بریکټس شروع کیږي بریکټ ختمیږي دلته بیا دې دواړو بریکټسونو ترمنځ د بیکګراوند ایمیج پراپرټي لیکو یا نوم لیکو. فار مثال موږ که سلیکټر باډي په نظر کې ونیسو یا پاراګراف په نظر کې یا هیډینګز په نظر کې ونیسو نو د فار مثال باډي د باډي لپاره موږ غواړو چې د هغې تصویر وټاکو یا تصویر بدل کړو د بیکګراوند ایمیج د ځانګړنې په مرسته کولی شو. بیکګراوند ایمیج به ولیکو دوهم د سر په سر بیا به URL ولیکو چې یونیفورم ریسورس لوکیټر د دې مخففاتو نمایندګي کوي او دغه مخففات یا URL یا یونیفورم ریسورس لوکیټر دا د دغه تصویر چې موږ د باډي لپاره ټاکو د هغې د ادرس لپاره استعمالوي چې همدغه تصویر په کوم ادرس کې موقعیت لري. البته ادرس به په سټرینګز کې لیکو یعنی په تورو او دغه تورو به د کوډس یا دغه سمبولونو ترمنځ د پر ځای کېږي. ولې ځکه چې موږ دغه ادرس همیشه په کرکټر باندې وي نو کرکټر بیا د کوډسونو ترمنځ ځای په ځای کېږي دوستانو. راځئ اوس همدغه په عمل ډول ګورو. تاسو نه زموږ د ایډیټر ده زه غواړم چې د باډي لپاره د ایکسټرنل CSS سټایل شیټ په واسطه باندې د باډي ته یو بیکګراوند ایمیج وټاکم دوستانو. زه خپل CSS فایل ته البته ایکسټرنل CSS سټایل شیټ چې د ویب سټایل ډاټ CSS په نامه دی دا زما CSS فایل دی. اوپن ویت نوټ پیډ دا په کوم دوستانو لیکم فرض زه د باډي لپاره تصویر ټاکم نو باډي به ټایپ کوم دا زموږ سلیکټر شو بریکټس شروع او ختم بیا د دې لپاره زه منځ کې بیکګراوند ګوره سپیلنګ ته باید پام ووي چې بیا افیکټ یا تاثیر نه اخلي. بیکګراوند ډش ایمیج دوه د سر په سر بیکګراوند دلته یو جی پاتې شو دوستانو ګراوند ایمیج دوه د سر په سر URL بیا به زه قوس شروع قوس ختم اخر کې سیمیکولن به ورکړم بیا منځ کې دوه کوټسه غواړم چې دغه تصویر چې کوم دی د خان ډاټ JPG په نامه همدلته وټاکم نو خان نقطه JPG دا به زه ګوره تر اوسه نه دا به زه کنټرول سب وکړم بېرته زه همدغه اوس خپل ویبپاڼه راخلاصوم back checkbox.html دا زما تصویر چې د خان ډاټ JPG په نامه و. ګورئ دوستانو چې سپیلنګ اندک اشتباه وي دا کار نه کوي. فرض دا خان زه ډبل خان کوم ګورئ ایسته شو. سپیلنګ کې باید تاسو ډېر متوجه اوسئ. F5 ریفریش کوم تصویر راغی دا بیکګراوند ایمیج. اوس د دې ځینې ځانګړتیاوې چې هغه هم لولو دوستانو. که چېرته موږ تاسو دغه تصویر ته وګورو دا تصویر دلته هم ریپیټ شوی تکرار شوی دی دغه د سایز له نګانه یا فار مثال د حل له نګانه چې وي دا تصویر په دوه ډوله تکراریږي یو هاریزنټلی او بل ورټیکلی. هاریزنټل چې د افقي ډول تصویر تکراریږي او ورټیکلی عمودي ډول باندې افقي او عمودي ډول باندې. اوس زه غواړم چې دغه تصویر بیخي تکرار نشي یا دغه ځای چې کوم دی تصویر د بیا تکرار شوی دی بیا ښودل شوی دی زه چې دې نه مخنیوی وکړم نو زه بېرته ځم د خپل CSS فایل ته. موږ د بیکګراوند ریپیټ پراپرټي لرو یعنې دغه بیکګراوند کوم چې شالید دی دا تکرار شو که تکرار نشي زه دلته لیکم چې بیکګراوند ریپیټ پراپرټي تکرار شي که تکرار نشي که تکرار شي سره رقمي تکرار شي ورټیکلی که هاریزنټلی یا بیخي تکرار نشي چې نو ریپیټ تکرار دی نشي نو ډاش ریپیټ ذخیره به کوم زما اوس خپل ویبپاڼې ته ورسوم دغه ریپیټ څه شو ایسته شو. اوس که زه لیکم فار مثال بیکګراوند ریپیټ X نو دا به سره رقمي ریپیټ شي دوستانو
د x محور په شان یو موږ x محور لرو بل د y محور لرو نو دا به د x محور یا په افقي ډول به تکرار شي دوستانو. راځئ چې دا وګورو. یو سمیکرن به ایستو کنټرول اس لاړ به خپل په پاڼې ته ګورو دوستانو دا په افقي ډول باندې تکرار شو. همدارنګه موږ که غواړو دا په عمودي ډول تکرار کړو فقط د x په ځای به y ولیکو او دا به ذخیره کړو بیا بیرته چې ریفریش کړي بیا دا هماغسې ریپیټ کېږي یا تکرارېږي دوستانو. دویم پراپرټي موږ دوستانو د بیکګراؤنډ د ایمیج لپاره بیکګراؤنډ پوزیشن لرو یا همدغه تصویر یا دغه بیکګراؤنډ د باډي کوم بیکګراؤنډ چې دا په کوم موقعیت باندې وي. موږ مختلف قسمه موقعیتونه لرو دوستانو چې یو رایټ ټاپ دی معنا چې د سکرین دی دغه د ښي خواته او د چپ غاړې ته دوستانو. رایټ ټاپ په دې معنی دې ته رایټ ټاپ وایي دې ته رایټ بټن وایي دې ته لیفټ ټاپ ویل کېږي دې ته لیفټ بټن ویل کېږي دوستانو. دغه ځانګړتیا په واسطه موږ کولی شو د تصویر موقعیت ته تغییرات وکړو. راځئ اول background position ځان سره بسر right top دلته به ډش نه ورکړو دوستانو دې کې ډش نشته فقط right top ولیکه ذخیره یې کړه او سپیل کې باید اشتباه نه وي فقط لاړ شه ریفریش ګورو دوستانو right top پورته راغی پورته مخې ته لاړو. اوس همدغه تغییر ورکوم چې right bottom ګورئ ښي لاندې خواته راغی تصویر ډېر اوږد دی سایز زیات دی ځکه داسې ښکاري دوستانو. فر مثال لیفټ ټاپ کنټرول اس ګورئ دوستانو چپ غاړې ته پورته طرف ته راغی دوستانو. زموږ د نن ورځې درس دوستانو همدومره و. تر بیا ځلې پورې تاسو په خاطره باندې سپارم. که د ویډیو په اړه څه نظریه لرئ څه تبصره څه کمنټ لرئ دوستانو موږ ستاسو په خدمت کې یو. السلام علیکم.